کوشش دا وکوي په کلي ولسونو کې په خپله کورنۍ کې په خپل ولایت کې په خپلو ولسوالیو کې په خپل مملکت کې هیڅ ځای اختلاف مه پرېږدئ، هیڅ ځای دښمنۍ مه پرېږدئ. الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې نوې دښمنۍ پیدا نه کړو، زړې دښمنۍ هم له منځه یوسو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته راغی، په مدینه منوره کې له 100 کالونو هم زیاته یوه دښمني موجوده وه. دوه مشهورې قبیلې هلته اوسېدلې، یوه د اوسیانو په نوم باندې او بله د خزرجیانو. د دې دوه په مابین کې سخته دښمني موجوده وه. دا موږ تاسو د پښتنو په ځینو علاقو کې د کلونو کلونو دښمنۍ موجودې وي. په غرم دعوا وي یا هم چېرته په مځکو باندې دعوې وي. زیاتره د پښتنو په علاقو کې د جنګونه او خپلمنځي شخړې او دښمنۍ دغه د غرونو او همدارنګې د ځمکو په سر باندې وي. دا داسې دښمنۍ وې چې له یوه بل نه یې ګڼ مړي کړي وو، سرمایې به یې ګټلې، په همدغه دښمنۍ به یې مصرفولې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دوی ته راغی، دا دواړه قومونه ورباندې راټول شول. الله عز وجل دغه قومونو ته هدایت وکړه، الله عز وجل دوی ته ایمان نصیب کړه. دا قومونه سره ورونه ورونه شول. د دوی په مابین کې سخت الفت او محبت الله واچاو. داسې محبت فضا قائمه شوه. الله قرآن کریم کې دی الله پیغمبر ته وایي لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینهم. په دې مخ د ځمکه کې چې څومره سره زر او سپین زر دي، چې څومره څه دي، که تا دا ټول مصرف کړي وای که نه، تا به د دغه قومونو په مابین کې محبت او الفت نه و اچولی. ولکن الله الف بینهم، الله عز وجل د دوی په مابین کې الفت واچاو. دا سره ورونه ورونه وګرځېدل. د دوی په مابین کې دښمنۍ ختمې شوې، د دوی په مابین کې عداوتونه ختم شول، د دوی په مابین کې قومي شخړې ختمې شوې. ټول قومونه سره ورونه ورونه وګرځېدل. الله عز وجل دا کوم آیت کریمه چې ما تاسو ته تلاوت که، په دغه آیت کریمه کې هم الله عز وجل د دوی د هغه وخت حالات بیانوي. واذکروا اذ کنتم واذکروا نعمت الله علیکم. د الله نعمت چې په تاسو باندې کړی دی دا در په زړه کوي. څومره په نعمتونو کې الله تاسو پټ کړی. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. تاسو سره دښمنان وئ، یو بلم وژل، د یوه بل ماشومانم غلامان کول، د یوه بل کورونو ته مورونه ورپورې کول، چور چپاول به ستاسو په دې قومونو کې موجود و. او الله عز وجل څه در سره وکړل؟ فاصبحتم بنعمته اخوانا. تاسو د الله عز وجل د نعمت د دین د اسلام له امله تاسو ورونه ورونه وګرځېدئ. په خپل مابین کې مینه او محبت فضا قائمه شوه. الله عز وجل د الله پیغمبر ورته سبب وګرځاو.